خوږه هوا لري یو جهان ښکلا لري جوړ له ښایستونو دی جنتي فضا لري حسن بې مثال لري خاوره جلال لري ډک له زمرد. انجینیر حمیدالله مظفری هستم و بخش سروی این پروژه مربوط ما میشه. در این پروژه شامل 3 کوچه است که یک کوچه 300 متر و کوچه دیگر 225 متر و یک کوچه دیگر شامل 110 متر است که فقط در این پروژه امی درینیج های این کوچه و همچنان طول این کوچه که 635 متر مجموعاً میشه کنکریت ریزی میشه. بله. و عرض این 3 کوچه متفاوت است که کوچه اولی با یک عرض مشخص، کوچه دومی با 5 متر و 85 سانتی و همچنان کوچه سومی با 7 متر و 65 سانتی ساخته میشه. و نظر به ضرورت این پروژه است ممکن بعضی وقتا نفر زیاد ضرورت شود به مو تعداد نفر کارگر میگیریم، اگر تعداد کم کارگر ضرورت باشه و کمتر میگیریم. مثل که الان در اکسکویشن میبینین مورد تعداد کارگرها کم است، چرا که همین قدر ضرورت داریم ما بیشتر از این نمیشه. ممکن در زمان کانکریت ریزی و همچنان بیس هموار کردن تعداد کارگرها زیاد شود. و مدت این پروژه 3 ماه در نظر گرفته شده که می 3 کوچه که مجموعاً 635 متر است. پلان کاری ازی روی 3 ماه پلان ریزی شده که 3 ماه کاری که جمعه ها را شامل نمیشه بخیر خلاص شود. کارونه ډیر خوندور روان دي، ډیر ښایسته کارونه دي. دا چې د عام وطن جوړیږي هم کار دی. د مخکې کومې میاشتانه دغه روزانه کار چې هغه به موږ کوو هغه 5 ورځې و 5 ورځې به نه و. هغه چې به مو بیا به پیسې معنا ده میاشت به 5 ورځې مو د میاشت کار وکړي هغه په 2 میاشتې پیسې نه راکول. دا ښه پر خپل وخت خپلې پیسې راکوي، هم خوندور کار دی، هم وطن جوړیږي، هم کوڅې معنا ګرده ګډوډي جوړه وه هغه سره صفا شول. اوس فلحال خو ګره ځوانان په کار مصروفه دي. حتی د کوڅې مخکې چرې وبنې وتلې د کوڅې خراب وي ځکه چې په ژمي کې موږ ډېر سره په تکلیف وو، چټلي وو دغه ډېره زیاته وو. نو د دې خلکو سره موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ د دې سیمې د شپږمې ناحیې ځوانان یې پر کار کړي دي او بله دا ساحه موږ ته پاکه کړله. کوم چرې وو مثال د خبرې چې هر ګره کوڅه منظمه شوله. دا ډېر مشکلات به د ژمي کې خټې و بارانونه و دا کوچنیان د ښځې موټران زرنجان باران به بند پاته وه، څوک به پکې ګوزارېدله، څوک به کالي بیا مردار وه. دود آبادی قدم سیال سره سیالی قدم هر کار مو په وړاندې ځي دی د نیکمرغۍ قدم جوړ په سړ